بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن لسم درس دی. تر درس وړاندې که قرآن موافقې بل روز چا پوښتنه کړې وه چې د کافرانو ماشومان چې لا بلوغ ته نه یې رسېدلي دا به جنت ته ځي که دوزخ ته؟ خپل پلار مور په حساب به نیول کېږي او که نه بلکې جنت ته به ځي. زه خو نه مفتی یم او نه هم قاضي، فقط یو داعی یم. اوږده موده شاوخوا 50 کاله مې د قرآن څنګ کې تېر کړي. دا هم ځکه وایم چې ځینې خلک وایي چې د انجینر او ډاکټر یې له قرآن سره څه. ما له قرآن سره شاوخوا تر 50 کاله هم زیات تېر کړي او ډېر نږدې. هڅه مې کړې چې دغه په حرف پوه شم. دونه کلونو کې خو به حتما سړی په واړه کتاب باندې پوهېږي. بیا داسې چې لږ تر لږه په لمونځونو کې هم دغه هره ورځ 300 آیتونه سړی تلاوت کوي او لږ تر لږ، او له لمونځونه هم بهر همداسې شاوخوا 200، یعنې نږدې 1500 آیتونه د کتاب سړی هره ورځ تلاوت کوي. په ډېر څه یې پوهېدی شي. ما هم ډېر څه له قرآن زده کړي، غواړم چې دا نورو ته ورسوم. فقط همدومره. ما په دې موضوع کې تحقیق کړی. که څوک غواړي د دې سوال تفصیلي ځواب ومومي نو کیدی شي د متضاد روایات او مذهبي اختلافاتو کتاب ولولي. هلته په همدې صیغه موږ یو عنوان لرو او تفصیلي بحث ورباندې شوی دی، د قرآن د آیتونو په رڼا کې هم او د ګڼ شمېر روایتونو په رڼا کې هم. خلاص ځواب دا دی چې د کافرانو ماشومان به جنت ته تلل، همدغسې لکه د مسلمانانو ماشومان. تفصیلي ځواب یې هلته وګورئ. دا ځکه چې قرآن فرمایي چې هر انسان داسې پیدا شوی چې په خټه کې په الله تعالی باندې ایمان ایښودل شوی. الستو بربکم قالوا بلا. هر یو ته همدا خبره شوې چې آیا زه ستاسو رب نه یم؟ او هغوی ټولو ویلي چې او ته زموږ رب یې. یعنې د هغه په فطرت کې، په طبیعت او په خټه کې دا باور ایښودل شوی. که مور پلار هغه یهودي و، نصراني و، مجوسي نه کړي نو هغه به په الله تعالی حتما ایمان راوړي. لکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هر ماشوم په سالم فطرت دنیا ته راځي. دا د ده مور پلار محیط و اجتماع او ټولنه ده چې هغه یا یهودي کړي یا مسیحي کړي یا مجوسي کړي. همداراز قرآن فرمایي چې وان لیس للانسان الا ما سعی. انسان ته فقط همغه څه په برخه کېږي چې دغه هڅه او سعی او تلاشه کړي. د دې معنا دا ده چې له انسان سره هره معامله دغه عمل ته په پام سره کېږي. عمل د مؤمن و جنت ته درومي، عمل د کافر و دوزخ ته درومي. او د عمل اعتبار هم مربوط دې ته ده چې هغه بلوغ ته رسېدلی که نه. تر بلوغ وړاندې هغه مکلف نه دی. او دې ته چې هغه عقل روغ رمټ دی که نه. بې عقله، لیونی، بې سده، خوب بیده دا مکلف نه دی. هغوی نه چې په دې حالت کې کوم عمل کېږي دغه محاسبه ورسره نه کېږي. دې ټولو ته په پام سره په ډېر قاطعیت سره ویلی شو چې ماشوم د دې لپاره چې
تر بلوغ وړاندې په عمل مکلف نه دی، داسې عمل یې نه دی کړی چې د هغه له مخکې دوزخ ته لاړ شي، دا به جنت ته تلو. روایات هم ګڼ شمېر روایات داسې دي چې ښیي د هغوی ماشومان به جنت ته تلو. پیغمبر اسلام فرمایي چې ما خپل رب ته دعا وکړه چې خدایه د بشر ماشومان دوزخ ته مه کړه، او الله تعالی له ما سره دا دعا قبوله کړه. ګڼ شمېر نور روایتونه هم همدا ښیي. هغه روایتونه هم ضعیف دي چې وایي د کافر و مشرک ماشومان به دوزخ ته درومي، او هغه رایه هم ضعیف. یقیني خبر همدا ده چې دوی به جنت ته درومي. د نن بحث لومړی عنوان د سمندر، تازه غوښه، ګاڼې او کښتۍ چې په سمندر پورې مربوط دي. پوهېږئ چې له سمندر او بحرونو د پراخو استفادې او ګټې اخیستنې لړۍ په دې وروستیو کې پیل شوې. تر دې مخکې له هغه نه استفاده کېدله، ولې ډېره محدوده وه. اما نن چې انسان وتوانېدو د سمندر تل ته ورسېږي، په هغې کې ژور پراخ تحقیقات وکړي، لویې لویې کښتۍ جوړې کړي، او اوس له تجارتي پلوه هم د انتقالاتو له پلوه هم بحر او سمندر تر ټولو اسانه، مسونه او لنډه که مصرفه لار، تجارتي پلوه د انتقالاتو ترانسپورت لپاره. او له دې پلوه هم چې سمندر اوس زموږ لپاره د تازه غوښې تر ټولو ستره او لویه ذخیره ده. هره ورځ سمندر په میلیونونو انسانانو ته غوښه ورکوي، میلیونونو انسانانو. او له دې پلوه هم چې له سمندر نه اوس د سمندر له تل نه هم ډېر ګټور بوټي ترلاسه کوي، او هم لولو، مرجان و مروارید و ملغلرې. د دې په اهمیت یا ساینسپوهان پوهېږي او یا هم اقتصاد پوهان. د سمندر په ارزښت او اهمیت نن دوی پوهېږي. راشئ وګورو چې قرآن په دې اړه 1400 کاله وړاندې، 14 پېړۍ وړاندې څه ویل. د قرآن دغه آیت وړاندې لږ توقف کوو چې فرمایي: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. النحل 14 آیت. او دی همغه ذات دی چې بحرونه یې درته مسخر کړل، بحرونه یې درته مسخر کړل. یعنې دا چې ستاسو خدمت کوي، تاسو کولی شئ په هغه مسلط شئ، تاسو کولی شئ تر خپل سلطې لاندې راولئ. دا هم لویه خبره ده په خپل ذات کې، دغه خبره چې بحر انسان ته مسخر شوی، د هغه په خدمت کې دی. چې تازه غوښه ترې وخورئ، داسې چې کولی شئ له هغه نه تازه غوښه ترلاسه کړئ، طریه، تازه او نازکه. د ماهي غوښه تر ټولو نازکه، او وخت په وخت تازه غوښه له بحر نه ترلاسه کولی شئ. اوس خو ډېرو ځایونو کې داسې دی چې ماهیان چې څوک اخلي، نامت له دوکان نه یې له وړوکي اوز اخلي، تازه یې ورته راباسي ورکوي چې تازه غوښه ترې وخورئ، او داسې ګاڼې ترې راوباسئ چې تاسو یې اغوندئ. هم له دې سمندر او بحر نه غوښه ترلاسه کولی شئ، او هم هغه توکي چې
چې د ګاڼو په توګه استعمالوي، لکه مروارید، لولو او مرجان، ملغلرې. او په هغه کې کښتۍ ګوري، په هغه کې کښتۍ ګوري چې اوبه د اوبو سري کوونکي دي، اوبه سري کوي او مخکې درومي. او دا د دې لپاره چې فضل یې ولټوي او د دې لپاره چې شکر وکړي. دا ستر نعمتونه چې الله تعالی ستاسو په برخه کړي، د دې تقاضا دا ده چې دغه د دې نعمتونو شکر ادا کړي. دا ستاسو خدمت کې دي چې دغه فضل ولټوي، ګټې ترلاسه کړي. په دې مبارک آیت کې هغو الهي پیرزوینو ته د انسان توجه اړول شوې چې په سیندونو او بحرونو کې د انسان په برخه شوي. په دې توګه چې ویل شوي الله تعالی همغه ذات دی چې بحرونه یې داسې درته مسخر کړي چې ډول ډول ګټې ترې اخلي. ځینې ګټې یې دا دي: لومړی، تاسو له سمندر د خوراک لپاره تازه غوښه ترلاسه کوئ. په دې اړه دوه خبرې باید په پام کې ولرو. اول، نن او د علمي څېړنو په ترڅ کې ثابته شوې چې سمندرونه انسان ته د خوراک او په ځانګړې توګه د غوښو تر ټولو ستره او پراخه منبع ده. که د ځمکې ټول ژوي د بحر او وچې دا په 20 برخو وویشو، نو 19 برخې په اوبو کې او یوازې 1 برخه په وچه کې. د ټولو ژوو، ټولو حیواناتو چې د ځمکې په وچه او لمده کې اوسېږي، که دا په 20 برخو وویشو، 19 برخې په اوبو کې دي او 1 برخه په وچه کې. د دې نه معلومیږي چې هلته د ژوو شمیر او اندازه او مقدار څومره دی. انسان د دې 1/8 برخې یو وړوکی جز ده. دومره موضوع ده چې دلته کب او ماهي او د سمندر ژوي ټول د تازه او پاکیزه نازکې غوښې په نامه یاد شي. د دې نازکې تازه غوښې تر ټولو ستره منبع همدا سمندر دی. د اوبو د ژوو د هیلو حرمت په ارتباط هم د مفسرینو او فقهاو په منځ کې ښه ډېر او ژور اختلافات شته. ځینې مفسرین او فقها د بحر ټول حیوانات حلال ګڼي بلا استثنا. هغوی په دې حدیث هم استناد کوي چې له پیغمبر علیه السلام نه د بحر د اوبو د پاکوالي په اړه پوښتنه وشوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوبه یې پاکې او مړ شوی حیوان حلال دی. مړ شوی حیوان، نه یوازې ژوندی بلکې چې مړ شوی یې هغه هم حلال. ځینې یوازې د هغو غوښه حلاله ګڼي چې شبي په وچه کې حلال. په وچه کې چې دغه شبي ده، لکه موږ د اوبو زمری هم لرو، انګریزي کې ورته اوشن لاین وایي، او آس هم لرو. همداسې ګڼ شمېر نورو حیواناتو ته ورته حیوانات په اوبو کې که په وچه کې حلال وي نو په لانده کې بحر کې هم حلال. شبي ته یې په پام سره باید دغه په اړه حکم وکړو چې حلال دی که حرام. دا د ځینو رایه ده، نه د ټولو. ځینې وایي چې یوازې هغه مکروه دي چې د انسان طبع یې نه خوښوي. ورته ګوري رنګ یې که هغه یې داسې چې انسان ترې کرکه کوي، فقط همدا مکروه دي. امام مالک، امام شافعي، ابن ابي ليلى، اوزاعي،
او ګڼ شمېر نور د بحر هر حیوان په شمول د ماهي او نورو ژوو حلال کړ، که ښکار شوی وي او که مړ وموندل شي. امام مالک او پلویان د پیغمبر علیه السلام په دې قول استناد کوي چې فرمایي د سیند اوبه پاکي او مړ شوی حیوان حلال دی. شافعي وایي د اوبو خنزیر هغه چې اوبو کې دي خو خنزیر ته ورته دي، د هغه غوښه خوړل هم سمانه او اشکال نه لري. دا د امام مالک رایه. لیث وایي د بحر په مړه حیوان کې کوم اشکال نشته. همداراز د اوبو سپی او آس هم. احناف وایي ماهي او د بحر هغه مړ حیوان خوړل کېدی شي چې سمندر بهر راغورځولی او یا د اوبو سر ته نه وي راوتلی او ګنده شوی نه، اوبو سر ته چې راپورته شي او ګنده شي نو بیا یې خوړل جایز نه دي. د دې تفسیر تاسو د پلوشې په تفسیر کې د المائده سوره کې موندلی شئ. هلته تفصیلي بحث شوی. په حنافو کې هم ځینې له نورو فقهاو سره په دې اړه موافق دي. ما د خپل تحقیق په دوران کې د هغو رایه قوي موندلې چې د سمندر هر ژوی حلال بولي. فتوای له پوه مفتیانو او علماو وغواړئ او بیا پرې عمل وکړئ. دا هم باید په پام کې ولرئ چې په قرآن کې لږ شیان تحریم شوي. د قرآن د آیتونو له مخې د هغو شمېر ډېر محدود دی چې حرام کړی شوي. د حرامو شمېر داسې وګڼئ د حلالو په پرتله، لکه په یو ستر باغ کې چې رنګ رنګ ډول ډول ونې وي او په دې کې یوازې یوه ونه تحریم شوي چې هغه ته به نږدې نه ورځو. هماغسې لکه چې قرآن د آدم علیه السلام په ارتباط وایي چې کله هغه د جنت په هغه باغ کې ځای په ځای شو، ورته ویل چې له دې باغ د هرې ونې په هر وخت کې له هر ځای نه خوړلی شئ، خو دې خاصې ونې ته به نه ورنږدې کېږي. یعنې په یو ستر باغ کې چې ډول ډول ونې دي پکې، یوه ونه داسې وه چې دوی ترې منع شوي او ورته ویل شوي چې دې ته به نږدې. د حرامو شمیر هم د حلالو په پرتله هم دومره. له دې آیته هم معلومیږي چې د سمندر غوښه یې په عامه صیغه تازه او نازکه ښودلې. د ماهي ذکر نه ده شوی، په عامه صیغه ویل شوی. او د ټول د ماهي د سمندر د ټولو حیواناتو په ارتباط ویل شوي چې دا تازه او نازکه غوښه او ویل شوي دي چې وخورئ لري. له دې نه معلومیږي چې دا ټولو ته شامل ده، نه یوازې ځینو ته. د استثنا لپاره کوم توجیه او دلیل نه مومو. دلته یو بله موضوع هم توجه جلبوي. ځینې وایي په قرآن کې یوازې هغه غوښه حلاله ګڼل شوې چې د ذبح پر مهال د الله تعالی نوم یاد شوی. خو کب ماهي له ذبح پرته حلال دی، فقط له بوی راوباسه بس حلال دی او نه ذبح کولو ته ضرورت شته او نه د ذبح کولو په وخت کې د الله نوم یادول ضروري. آیا د دې استثناء وجه د قرآن کوم آیت دی که د پیغمبر علیه السلام کوم حدیث؟ ځینې ادعا کوي چې د دې استثناء لپاره په قرآن کې کوم شاهد نه مومو. دوی دلته هم او په ځینو نورو مواردو کې هم وایي چې قرآن وضاحت نه دی کړی چې دا حرام دی. د
دې سند باید مرجع منشأ باید په احادیثو کې ولټو. لکه دلته چې وایي د مایع د ذبح په ارتباط په قرآن کې کوم آیات نشته، احادیثو کې باید ولټو. دا خبره خلک کوي چې قرآن چې وایي قرآن کافي نه دی. دا د هغو استدلال دی، د هغوی رایه ده. ځینې احکام داسې دي چې منشأ یې په قرآن کې نه مومو. د دوی دا ادعا دلته هم ناسمه ده او په نورو مواردو کې هم ناسمه ده. قرآن بشپړ دی، د حلال او د حرام په ارتباط هم بشپړ دی. هر حرام یې موږ ته واضح کړی ده او هر حلال هم. دا بیله خبره ده چې موږ د دې منشأ په قرآن کې نشو موندلی، ولی پیغمبر علیه السلام موندلی. او د یو آیت د الفاظو له ترکیب یې له مخکې وروسته سره د همغږي نه یې سیاق و سباق ته په توجه سره هغه خاصه انتباه اخیستې ده او د حلال او د حرام په ارتباط یې پرېکړه کړې. دو کسانو خو دا هم آیات هم همداسې ګڼي په داسې حال کې چې هغوی دې ته پام نه دی کړی. که لږ دقت وکړي ورته متوجه کېږي چې قرآن دلته مایع د لحمن طریه په نامه یاد کړي. معنا دا ده چې بس غوښه ده، د ذبح کولو مخکې غوښه ده. پیغمبر اسلام دغه ته په پام سره ویلي چې بس ذبح کول ضرور نه دي، له ذبح پرته هغه حلال ده. ځکه قرآن عظیم الشان هغه ته د تازه او نازکې غوښې نوم ورکړی، یعنې دا تیاره غوښه ده. دغسې لکه چې تاسې پوسته حلال کوئ، په هغه باندې د الله تعالی نوم هم یاد کړئ د ذبح کولو په وخت کې، او بیا ترې غوښه شي. دا له ذبح کولو وړاندې غوښه ده. درېیم موضوع چې په دې آیت کې ویل شوي دا ده چې له سیندونو داسې توکي ترلاسه کوئ چې د ګاڼو په توګه ترې استفاده کوئ. په دې بیان سره څو حقایق زموږ مخې ته ځلیږي. یو، له ګاڼو غالبا ښځې کار اخلي. دا لږ دقت غواړي. خو دلته د ښځو یادونه نه ده شوې، او دا ښیي چې د قرآن په هر عام خطاب کې دواړه نارینه او ښځینه شامل، مګر هغه مهال چې د یوه په اړه په ځانګړې توګه بحث کوي. دلته د مؤنث صیغه نه ده کارول شوې، خو مقصد یې ترې ښځې دي. هغوی له دې نه د ګاڼو په توګه استفاده کوي. په یا ایها الذین آمنو کې صیغه د نارینه وه، خو دواړه مؤمنین او مؤمنات شامل دي. دواړه مخاطب دي. په سیندونو او بارونو کې نه یوازې ملغلرې او مرجان موندل کېږي، بلکې نورې قیمتي تیږې هم موندل کېږي. علمي تحقیقات ښیي چې قیمتي ډبرې د ځمکې په هغه منځنۍ برخې کې جوړیږي چې د حرارت او فشار درجه یې ډېره لوړه وي. پورته د ځمکې په سطح کې نه جوړیږي. د ځمکې زړه کې هلته چې درجه د حرارت هم ډېره لوړه وي او فشار هم ډېر زیات. دا قیمتي ډبرې چې کلکې دا هلته جوړیږي. اوچته درجې د حرارت ته او ډېر لوړ فشار ته ضرورت لري. څنګه د ځمکې سر ته راځي؟ کله چې د ځمکې هغه ډبرین پټوکی مات شوی، چاودنه کې رامنځته شوي دي، د ځمکې د زړه مذاب مواد بهر راوتلي، غرونه ترې جوړ شوي دي، یا کله چې اورشین دي طریق آتش فشان دا لار مومي، د ځمکې د زړه مواد بهر راوځي. د همدې په ترڅ کې دغه قیمتي ډبرې هم بهر راوځي. د همدې له کبله موږ اوس د
دا قیمتي ډبرې چیرې مومو؟ د جګو او دنګو غرونو په څوکو کې، په غرونو کې دا موندل کېږي. له غرونو نه څنګه کله چې بارانونه کېږي، سیلونه راځي، دا ډبرې لاندې راخوځېږي، ورو ورو وړې کېږي او درومې د سیند تر ډېرو اوږدو برخو پورې دا بیول کېږي او بحرونو ته هم کوزېږي، مخصوصا هلته چې د دې ډبرو منبع او د بحر ترمنځ فاصله کمه وي، هلته هغه ځای کې موندل کېږي. شاید ځینې به وایي چې ورته عجیبه برېښي، که تاسو دوه دنګ غرونه څنګ په څنګ ومومئ، دوه څوکې او ترمنځ یې تشه، ابتدا کې دا تشه نه وه، دا همداسې یو دیوال په څېر، بارانونو دا سره بیل کړي، د دې دواړو څوکو ترمنځ چې دا تشه تاسو ګورئ، دا ټول اوبه وړي دي او یو دره جوړه شوې، دواړو خواو ته دنګ دنګ اوچتو غرونه، د دې دواړو د درې د دواړو خواو ته دا دنګ دنګ غرونه چې ولاړ دي، د دې منځ کې چې دا ستره تشه ده، یو دره، دا ټول اوبه وړي دي. چیرې وړي دي؟ سمندر. او په همدغو کې ګڼ شمېر مقدار قیمتي ډبرې هم ورسره انتقال شوي. او دا له شکه پرته د قرآن یو بل ستر علمي اعجاز دی چې وایي د قیمتي ډبرو تیږو یوه ذخیره هم سمندر دی. سمندر کې ځینې قیمتي تیږې داسې دي چې هلته تولید کېږي، لکه مروارید، لولو، چې دا یو حیوان یې جوړوي، کله د ساحل په ژۍ کې هم لیدل کېږي چې خوځېږي، او هغه داسې دی چې کله هم خطر احساس کړي نو په یو کلک پټوکی ځان راتاو کړي یا په هغې کې پاته شي. کله چې دغه دا پټوکي ته داخل کې داسې یو ذره د شګې یو ذره یا بل شی ورننیځي او د هغه له پوستکي سره تماس وکړي، حساسیت تحریک شي، فکر کوي دشمن ده، هغه محاصره کړي، د هغه شاوخوا کې د کلک مواد پیدا کړي، لکه دا د پټوکی چې ده، او له همدې نه مروارید جوړ شي، قیمتي تیږه چې هغې اصلي ډېر زیات قیمت لري. اوس په مصنوعي توګه هم همداسې پیدا کېږي، همدغه حیوان ساتي، بیا چې کله هم هغه په ټوکي کې ننوځي، همداسې یو ذره د شګې هلته داخل شي او هغه احساس کې بیا یو کال، دوه کاله، درې کاله مته پاته کېږي او بالاخره مروارید تولیدوي. مرجان هم دغسې تاسو دا مروارید داسې پوټکی پیدا کېږي، دا د حیوان هغه پوټکی چې د خطر احساس یې کړی، شاوخوا ته هغه جوړ کړی دی، پټوکی ځان تولید کړی. دا مروارید هم په اصل کې دې ته ورته مواد دي، د دې پټوکي کوم مواد چې دي د دې مروارید مواد هم عین شی له ځینې تفاوت سره، هغه جلا لري، دا جلا لري، هغه ډېر کلک دی او ښه ډېر قیمتي. تاسو د سمندر په ژۍ کې دغسې شیان ډېر زیات موندلی شئ، کله ساحل کې درومئ همدا ډېر زیات مومئ. همداراز مرجان وشئ، دا مرجان دی د بحر تل کې موندل کېږي. او نور هم لاړ شه، دا اوس دغسې شیان ترې جوړېږي، دا تسبیح دی، دا هم اوس د بحر په تال کې موندل شوی، دا هم مرجان دی. دا مرجان په دې شکل کې دا بیرته مخکې لاړ شه، دا لکه د هغه د یو بوټي د څانګو مختلف هغه برخې، متوجه یاست انشاءالله؟ دا چې وګورئ لکه دا بوټي قطع شوي چې که نه، دا اوس تیار څانګه ده قطع شوي دي سره، دا مرجان دي.
څلورم مطلب چې په دې آیت کې ویل شوی الله تعالی په طبیعت کې داسې سنن ایښي او داسې توکي پیدا کړي چې انسان کولی شي له هغوی په استفادې سره کښتۍ جوړې کړي. هم یې اوبه ورته مسخر کړي، کولی شي داسې وسایل پیدا کړي چې په دې اوبو کې درومي، کښتۍ جوړې کړي. او اوبه یې داسې جوړې کړي چې ځینې توکي په خپل سر وړي، لرګی دغه لاندې نه ځي، سر باندې پاتې کېږي. مخکې خلکو ټولې کښتۍ له لرګي جوړولې. اوبه الله تعالی داسې پیدا کړي چې ځینې توکي دغه په سر پاتې کېږي، لاندې نه ننوځي. اوسپنه زر ننوځي، تیږه زر ننوځي، لرګی دغه په سر پاتې کېږي. دې ته په پام سره خلکو کښتۍ جوړ کړي. نو الله تعالی اوبه هم داسې پیدا کړي دي چې انسان کولی شي کښتۍ جوړه کړي چې په هغې کې درومي. او انسان ته هم د دې استعداد ورکړی چې هغه له دغو وسایلو نه په استفادې سره لوی لوی کښتۍ ځان ته جوړ کړي. له همدغو کښتیو په استفادې سره له یوې سیمې بلې سیمې ته تللی شي او خپل تجارتي اموال انتقالولی شي. همداراز په دې بحرونو کې هغه د مایانو ښکار کړ. نن په دې 21مې پېړۍ کې د انسان د انتقالاتو تر ټولو مهمه، ارزانه او خوندي ذریعه همدا بحرونه دي او کښتۍ، او تر ټولو لنډه لار هم بحرونه. د ځمکې هم مشکلات لري او هوا یې هم مصارف. هوا ته چې هغه څه پورته کوي باید ډېر مصارف وکړي، ډېره انرژي تولید کړي، مصرف کړي چې یو شی هوا ته پورته کړي. په ځمکه هم چې درومي باید له غرونو واوړي، کږو وږو لارو لاړ شي. په بحر کې دغه ټول وزن اوبه په خپله اوږه اخلي او فقط هغه باید مخکې لاړ شي او لاره یې سیده. د دې لپاره تر ټولو لنډه لار بحر دی او تر ټولو ارزانه که مصرفه لار هم بحرونه دي. تاسو چې اوس وګورئ دا لوی لوی کښتۍ، دا ټول کانتینر دا واړول چې درته برېښي د هر یو کانتینر ده. دې کې به څو کانتینره وي؟ دا بس هر یو کانتینر، دا یو کانتینر، دا بل، دا بل. دا هر کانتینر یعنې یو موټر، یو ستر 100 ټنه موټر، 40 ټنه موټر. دا ټول موټر دا د ګوري چې په دې کښتۍ کې بار دی. دنه معلومیږي چې بحرونه څومره ګټور دي له دې پلوه، د انتقالاتو له پلوه، د ترانسپورت له پلوه. همدا مطلب قرآن عظیم الشان 14 پېړۍ وړاندې ویل. هغه مهال وړې کښتۍ او اکثرا بادي، د باد په مرسته به انتقالېدل. دومره ارزښت اهمیت هم نه درلود لکه نن. اما قرآن هغه ته اشاره کړې ده چې نن دغه په ارزښت او په اهمیت باندې موږ پوهېږو. بل عنوان مو ده قرآن او د انسان پیدایشت. دا یو لاجمن بحث دی، ښه ډېر لاجمن، او ځینو ته یې هضمول او پرې پوهېدل هم ګران. په دې ارتباط اعتراضات هم ښه ډېر، او ضعیف روایات هم کافي، اختلاف د رایه هم ډېر. تر دې وړاندې چې دا مهمه موضوع وڅېړو باید څو خبرې په پام کې ولرو. لومړی
او تر ټولو مهمه خبر دا چې کله د قرآن مخې ته کښېنو نو باید په شفاف ذهن او له صفا زړه سره دغه مخې ته زنګون ووهو. دا ځکه چې په قرآن یوازې پاکان ښه پوهېدی شي، پاکان چې ذهن یې صاف وي او زړه یې هم پاک، یوازې دا پوهېدی شي. په نورو شیانو باندې ذهن ککړي، ځان ته افکار لري او له مخکې نه ځان ته آرا او تصورات او خیالات لري، هغه ورباندې نشي پوهېدلی. قرآن فرمایي لا یمسه الا المطهرون، مسه کولی نشي مګر پاکان. آیات داسې نه ده چې نه دی مسه کوي مګر پاکان، دقیقا متوجه اوسئ. یعنې نهیه نه ده، داسې نه دي ورته ویل شوي چې له پاکانو پرته دې بل څوک نه مسه کوي، چې متاسفانه ځینو ورنه همداسې انتباه اخیسته ده او همداسې تعبیر کړې ده او دا غلط تعبیر. د آیت مفهوم دا دی چې له پاکانو پرته بل څوک مسه کولی نشي، یعنې په مطلب یې نشي پوهېدی، متن ته یې مغز ته یې ننوتلی نشي. د مسه کولو مراد دا مسه نه ده، بلکې په مفهوم یې پوهېدل. ځکه دا مسه خو کافر او مسلمان هر یو کولی شي، ناپاکان هم مسه کوي، جنوب هم لاس وروړی شي، کافر هم لاس وروړی شي. او بیا خو دا آیت مصداق نه لري، دا تعبیر صحیح نه ده، خلاف د واقع ده. سم او صحیح تعبیر دا دی چې له پاکانو پرته بل څوک مسه کولی نشي، یعنې دغه په مفهوم او مطلب باندې پوهېدی نشي. باید د خپل مخکني او زاړه افکار او خیالات لرې وغورځوو. د قرآن د کوم آیات د داسې تعبیر او تعویل لټه ونه کړو چې زموږ ذهن او هوس یې خوښوي. نه او مسح نیست، این مس است، مس، تماس گرفتن، او مس است او چیز دیگه است. این تماس گرفتن است، با دست وره با او تماس کردن است که واضح شد انشاءالله. بله خپل ذهن او خپل خیال خپل تصورات باید تحمیل نکو، شفاف ذهن سره د قرآن مخې ته کښېنو. د دې لټه وکړو چې قرآن څه ویلي، د دې لټه ونه کړو چې د قرآن کوم آیات د خپل ذهن مطابق تعبیر کړو. هڅه مو باید دا چې پوه شو قرآن څه ویلي، او چې کله پوه شو د قرآن رای او نظر دا ده، نو بیا خپل خیالات لرې وغورځو، په دیوال یې ووهو. که 50 کاله مو هم له ځان سره کوم تصور درلودو او اوس ورباندې پوه شئ دا خو غلط و، قرآن بل څه وایي، باید د تل لپاره یې کړو. تاسو به د انسان د لومړني پیدایښت په اړه ډېر څه اورېدلی وي او ډېر څه به مو په ذهن کې هم ګرځېدلی وي. همدا اوس هم شاید ستاسو ډېرو په ذهن کې ډېرې خبرې د انسان په اړه هم او د نورو ژوو د پیدایښت په ارتباط هم. لکه دا چې آیا دا هر یو د بشپړ کالبد په توګه لومړی پیدا شوي دي، بیا روح کې پوک کړی شوی، لکه ځینې چې فکر کوي، یعنی د انسان هم یو مجسمه جوړه سوې، یو کالبد، بشپړ کالبد تیاره یو مجسمه، د یوې جوړې 2 مجسمې، د نر ښځې، او بیا هر یو ته بیل بیل روح ورکړی شوی. همداسې
او ګواکې د دې ټولو نورو ژوو هم اوښ، فیل، پړانګ، زمری، آس، غوایي، پسه، د دې ټولو همداسې جوړه جوړ شوي دي، مجسمې. بیا په هغې کې روح پوښی. یو نظر همدا دی. تورات په دې باور دی، بایبل په دې عقیده دی. هغه یو تصویر هم ښیي چې خدای د انسان په بڼه کې ښیي. خدای د ملایکو او فرشتو په وزرونو باندې لري تصویر که نه؟ د فرشتو په لاسونو وزرونو باندې لوړ ښیي. او آدم علیه السلام هم هغه ته ورته بیل، دواړه بربنډ. خدای او آدم علیه السلام دواړه سره ورته. او آدم الله تعالی ګواکې د بایبل خدای هغه لاس اوږدوي آدم علیه السلام لوري ته او ګوتې سره شنلې او ګواکې له همدې لارې روح لاړه د آدم وجود ته او هغه ژوندی شو. او بیا ګواکې آدم علیه السلام یوازې و، غوښتل هغه ته یو جوړه را پیدا کړي. د ټولو حیواناتو یو یو یې ورته راوړ خواته، خو هغه یو هم خوښ نه کړ. جوړه یې ځان ته په حیواناتو کې خوښه نه کړه، ویې نه موندله. ویده شو او د هغه له دې شي پوښتۍ سره بېل کړل. د یو جوړه یې ورته جوړه کړه چې راویښ شو. ویل چې دا زما جوړه ده، زما له بدنه ده. او متاسفانه چې زموږ ځینو مفسرینو هم همدا له بایبل اخیستي. همدغه یې له بایبل اخیستي ده او فکر کړی چې بس د آدم علیه السلام پیدا. متاسفانه، ډېر متاسفانه ځینې خو لا داسې دي چې وایي الله تعالی آدم د خپل صورت ته ورته پیدا کړ. یعنې خدای د آدم په څېر، خدای د انسان په څېر. دا نن هم ځینې هېوادو کې په دې درسي موادو کې دا شامل دي. هره ورځ استاد راځي وایي چې نن دا ثابتول دي چې خدای پنډۍ لري که نه، او بیا روایات راخلي او ثابتوي. خدای دوه لاسونه دي که یو، او د لاسونو یې 5 ګوتې دي، 2 سترګې لري، او دې ته ورته 2 پښې، 2 لاسونه، 2 سترګې، او د لاسو د پښو ګوتې هم همدغسې لکه د انسان کټ مټ یو انسان. او که ووایي چې الله دې تاسو ته انصاف درکړي، قرآن خو په صریح الفاظو وایي چې په دې نړۍ کې هیڅ خدای ته ورته نشته. هیڅ مخلوق په هیڅ څه کې، نه په ذات کې، نه په صفات کې، نه په افعالو کې خدای ته ورته نه دی. قرآن په ډېر صریح الفاظ وایي. څنګه سره له دې نه دا جسارت کوي چې له لوی خدای نه مو یو وړوکی انسان ته ورته شی وکړي؟ متاسفانه د انسان د پیدایښت په ارتباط هم بایبل همدغه نظر لري. او له بایبل نه متاسفانه زموږ ځینو همدا دغوی بایبل تر اغېز لاندې همدا تصور او باور د انسان د پیدایښت په ارتباط لري. یو همدا چې په لومړي سر کې د هر مخلوق د انسان په شمول یو جوړه د مجسمو په توګه جوړ شوي، په څېر جوړ شوي، بیا په هغوی کې روح پوښي. بل هغه دا دی چې څو بېلګې د مخلوقاتو پیدا شوي دي او په بېلو بېلو ژوو اوښتي دي، ارتقا یې کړې ده د یوه حالت نه بل حالت. انسان ګواکې لومړی پیدایښت یې د بیزو په شکل، ورو ورو یې په تدریج سره وده او ارتقا کړې ده او دا اوسنی انسان ترې جوړ شوی. دې باندې به هم کیدای شي کوم وخت مناسب وخت کې بحث وکړو. ما په دې هکله یو مقاله لیکلې ده د هغه تر عنوان لاندې چې داروین او فسیلونه یې
وراسته شوي. هلته یو مفصل بحث شوی د داروین په دې نظریې باندې. کیدای شي هغه مقاله ځینو لوستلې او که نه یې له وروڼو یې ترلاسه کړي ولولي. یعنې یوه نظریه دا ده چې انسان له یوه حالت نه بل حالت ته ارتقا کړې او د انسان د اوسنۍ بڼه یې غوره کړې. لومړنۍ بڼه یې بیزو او ارتقا یې کړې تدریجي ارتقا، یوازې تدریجي ارتقا نه بلکې په یو ځای کې جهش هم ده، ښې ټوپ وهل هم شته. هغه د فوسیلونو له مخې قضاوت کړی. تله یې په استرالیا کې پاته شوی ده، د سفر یو ملګری هم ورسره وه، کښتۍ کې لېږل شوی ده، امکانات هم ورته ورکړل شوي دي. په داسې وخت کې چې د بریتانیا د حکومت واګې هم د ملحدینو لاس کې وي. هغوی غوښتل چې دغسې یو څه نظریه وړاندې کړي او هغه په یو ځنګله کې فوسیلونه رااخیستي دي، څنګ په څنګ یې ایښي دي چې دا د دې سره ورته دي. داسې ځایونو ته تللی دی چې لیدلی دي چې اوس له دې نه هغه ته دا ارتقا څنګه شوې ده، تدریجي ارتقا نه یو لوی ژور واټن ګوري. بیا نو دلته دا نظریه وړاندې کړې ده چې جهش شوی ده، له دې نه ټوپ وهلی غلبت. نن خو د علم له پلوه دا بلکل مردود ده دا نظریه. د بیزو او د انسان ترمنځ په ژن کې، په ډي ان اے کې او په د انرژي په مصرف کې، په دماغ کې دومره ژور توپیر ده چې اصلا څوک اوس دا خبره هم نه کوي چې کیدای شي بیزو دې په انسان اوښتي. تاسو کولی شئ دغه تفصیلات په هغه مقالې کې ولولئ. دا یوازې بیزو په انسان بدله شوې ده او چرمشکۍ هم په ډایناسور یا ډایناسور په چرمشکۍ دواړه، ځکه لږ سره ورته دي که نه، فوسیلونه یې سره ورته دي. نو ځکه فکر کړی چې بس کیدای شي دا په هغه اوښتي یا دا په دې. نن دا نظریه دفن شوې، هماغسې لکه چې کمونیزم دفن شوی. نن د ساینس او علم په تله کې بس دا یو مردوده نظریه ده، خوش بې بنسټه. هېڅوک نن جرأت نه کوي چې دا خبره وکړي. د انسان د مغز او د بیزو او نورو حیواناتو د مغز ترمنځ بې انتها ډېر توپیر دی. توپیر خو پرېږده، د انسان د وجود د انرژي دومره برخه په مغز کې د انسان مغز کې مصرف کېږي چې د هیڅ حیوان هم دومره نه مصرف کېږي. د بیزو او د انسان ترمنځ هم ډېر ژور توپیر دی. بیزو د ځینو هغه له پلوه انسان ته نږدې ده، د هوښیارۍ له پلوه هم تر نورو حیواناتو ډېر توپیر لري. خو چې تاسو د دې د مغز او په دې مغز کې چې کومه انرژي مصرف کېږي، دا د مغز ترکیب او په هغه کې چې کومه انرژي مصرف کېږي، دا له بیزو سره مقایسه کې اصلا قابل د مقایسې نه. په دې ارتباط یوه عامیانه پوښتنه هم دا هم ده چې دا چرګه مخکې پیدا شوې که هګۍ؟ هر څوک پوښتنه کوي که نه. راشه وګورو چې په قرآن کې دې پوښتنې ته کوم ځواب مومو که نه. ساینس په دې اړه څه وایي او وینا یې له قرآن سره ورته ده که تعارض لري؟ داسې چې ساینس یو څه وایي او قرآن بل څه. راشئ په دې کې تحقیق وکړو. لکه څنګه چې قرآن وایي الله تعالی لومړی اسمانونه او ځمکه پیدا کړي، بیا یې اوبه پیدا کړي او بیا یې ټول ژوي له اوبو پیدا کړي. همداراز د انسان د پیدایښت د اصلي توکي په اړه لاندې الفاظ کاروي: سلسال، سلسال کالفخار. سلسال یعنی کوډره، وچه کلکه خټه، او یا هغه وچه کلکه خټه چې د کوډرې په څیرې کلکه سي تړنګېږي، چې ویې ټکوي تړنګا ترې خېږي. تراب یعنی خاوره، تین یعنی خټه،
حمأ مسنون، بویناکه توره خټه. نطفه هغه وړه ذره چې په سترګو نه لیدل کېږي. علاقه یو ځوړند توکی، یو مرحله د انسان داسې چې هغه د رحم په جدار پورې شنته وي. د همدې لپاره هغه ته د علاقه نوم معلق، یعنې د لامبو په څېر نه ایسي له جدار نه بېلې، بلکې په جدار پورې شنته وي، معلق وي په جدار. بله ځوړند معلق و، شنته یې او ځوړند چې یو مرحله همداسې ده. بیا داسې د غوښې ټوټه چې ورته شکل ورکړی شوی، او داسې د غوښې ټوټه چې لا ورته شکل نه دی ورکړی شوی. یعنې ځینې برخې د وجود یې بشپړې شوي دي، مثلا لاس، ګوته، سترګې، ځینې برخې جوړې شوي او ځینې برخې لا نه دي جوړې شوي. غوښه ده، د غوښې ټوټه ده، خو ځینو برخو ته یې شکل ورکړی شوی ده، او ځینې برخې لا معین او مشخص شکل نه لري. یو مرحله همدغسې د نطفې باندې په ماشوم د مور په رحم کې تېرېږي. او بیا مکمل طفل ترې جوړ شي. دا الفاظ د قرآن عظیم شان په دغو آیتونو کې راغلي دي. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تعقلون. او له اوبو مو هر ژوی پیدا کړ. تعقل نه کوئ، یعنې هر ژوی له اوبو پیدا شه. اصلي ماده یې اوبه دي. د پیدایش د ترکیب د وجود د ترکیب اصلي ماده یې اوبه ده. د انسان د وجود شاوخوا 80% اوبه دي، او د اکثر ژوو همدغسې کم یا زیات لږ، د ځینو ډېر زیات، د نباتاتو ډېر زیات. لویه برخه د انسان او د ژوو د ترکیب اوبه دي. او دې ته متوجه یاست چې انسان پیدایشت هم له اوبو ته د ورتې مادې نه وي. د انسان لومړی نطفه هم چې جوړېږي، د انسان له مني دا هم اوبو ته ورته ماده وي. ابتدایي پیدایشت یې همدغسې له اوبو دی د ټولو ژوو. ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. او دا د ده د قدرت ته نشو ده چې تاسو یې له خاورې را پیدا کړئ، نو بیا داسې بشر شوئ چې خورېږي. اوبه او دوم هغه شی چې تراب، له خاورې انسان پیدا شو. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. د هماغه ذات دی چې له خټې پیدا کړی، بیا یې د اجل یعنې د مرګ د نیټې پرېکړه وکړه، پیدا یې کړی او تاسو ته اجل هم وټاکو. او نومولې نیټه له ده سره ده، خو تاسو بیا هم شک کوئ. نیټې الله تعالی ټاکي، د هر څه لپاره یو معینه نیټه د پیدایشت او د مرګ ټاکلی. انسان ته یې هم د پیدایشت یوه نیټه ټاکلې او هم د مرګ او انتها یوه نیټه. د دې ځمکې او اسمانونو د نړۍ لپاره یې یو نیټه ټاکلې ده. دا نیټه هم له هغه سره ده، نیټې هغه ټاکي کله پیدا کېږي او کله به مري، څونه وخت پاته کېږي او په کومه نیټه به بېرته درومي. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين.
او یقینا چې انسان مو د خټې له خلاصې پیدا کړ. د خټې له خلاصې یعنی دا چې په دې خټه کې چې کوم مواد دي د دې موادو خلاصه د انسان په وجود کې. انسان پیدا شوی له خاورې ده، په دې خاورې کې چې کوم مواد موندل کېږي د انسان په وجود کې شته، خلاصه د انسان په وجود کې شته. دا هم ډېره لویه خبره ده، ډېره ډېره درنه خبره چې د خاورې هر څه د انسان په بدن کې شته. خو نن علم وایي چې همداسې ده، په دې انسان په بدن کې ټول هغه مواد شته چې په دې خاورې کې شته او د دې خاورې له خلاصې پیدا شوی. په دې خاورې کې خو اوسپنه شته، زموږ په وجود کې هم اوسپنه شته. په دې خاورې کې کلسیم شته، زموږ په وجود کې شته. موږ د دې خاورې څه مواد چې دي عناصر یې زموږ په وجود کې شته، کم زیات 1% هر څه شته. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بیا مو هغه د ټیکي په مضبوط ځای کې یوه نطفه وګرځاوه. نطفه مو ترې جوړ کړه او د ټیکي یو مضبوط ځای مو ورته غوره کړ چې همالته به د نطفې په شکل کې پاتې نطفه شوه. دا نطفه بیا درومي یو مکین د ټیکي ځای ته، رحم ته درومي چې هلته د هغه د پاته کېدو تر ټولو مسون او خوندي و مکین ځای ده. دې کې هم په خپل ځای کې ورباندې بحث کوو، خو یو ستر علمي ایجاز دلته مضمر، یعنې دا نطفه اصلا په دې قرار مکین کې جوړیږي نه، بل ځای کې جوړیږي، بیا هلته درومي پاته کېږي. او نن علم ورباندې پوه شو، دې نه مخکې څوک نه ورباندې پوه. نن علم په دې پوه شوی چې دا نطفه جوړیږي د رحم نه بهر او بیا وروسته رحم ته درومي. د نارینه او د ښځینه نطفې تر رحم نه وړاندې سره یو ځای شي، دلته له هغې نه یوه نطفه جوړه شي، بیا لنډه موده وروسته هغه انتقال شي رحم ته. او قرآن هم دغسې وایي چې بیا مو هغه نطفه کړ او په یو مکین او خوندي ځای کې مو مستقر کړ. ثم خلقنا النطفة علقة. بیا مو دا نطفه علقه کړ. لومړی نطفه یې بیا علقه شي. علقه یعنې په رحم د رحم په جدار پورې زوړه توکه. دې ته مو پام وي چې دا په دې خبرو باندې پوهېدل هغه مهال ممکن نه و. انسان هغه وخت په دې باندې پوه شوی دی چې د داسې وسایلو په ذریعه یې د ماشوم د پیدایش دا ټول مراحل لیدلي، رحم کې یې لیدلي، د نس او رحم له جداره دغه اشعه تېره سوې او لیدلی دي چې په رحم کې د دې ماشوم مختلف مراحل او حالت څنګه وي. یو مرحله کې ولیدو چې دی په رحم پورې ځوړند دي، تر دې وړاندې ممکن نه و. مختلف مراحل خو کېدای شي چې سخت کېږي او ماشوم لا بشپړ سوی نه وي، دنیا ته راوځي، په دې حالت کې سړی وګوري. اما د رحم منځ کې حالت هغه مهال لیدل ممکن نه و. خو قرآن دا ټول ویلی چې بیا مو هغه علاقه کړ، یعنې یو ځوړند توکی. فخلقنا العلقة مضغة. بیا مو د علاقه مضغه کړه. مضغه داسې غوښې ته وایي چې په هغه ژول شوي او دا د غاښ ټاپک هم په هغې کې پاته شي، چې غوښه سړی غاښو باندې فشار راوړي غوښې باندې او په هغې کې څه ټاپکې پاته شي، دغه حالت ته مضغه وایي. دا علاقه مو مضغه کړه. فخلقنا المضغة عظاما. بیا مو
هډوکي کړه د غوښه هډوکي کړه فکسونا العظام لحمه بیا مو د هډوکي په غوښه باندې پټ کړه دلته که تاسو متوجه اوسئ چې یو ځای کې غوښه د مدغه په نامه یادوي او بل ځای کې د لحم د دې معنا دا چې دا غوښه هم بېل مراحل لري او دا لومړی حالت له دوم سره فرق کوي لومړی حالت یې داسې شوی دی چې ژول شوې غوښې ته ورته لا په دې وخته پورې صورت هم نه دی ورکړی شوی فقط یو ټوټه دی غوښې بیا د دې دا سکلیت جوړ شي د هډوکو او په همدغه مرحله کې دی چې مختلف اعضا پیدا کېږي انسان ته مختلف اعضا ورکول کېږي او د هډوکي بیا په لحم د مخکنۍ غوښې سره حالت فرق کوي غوښه هم بیل بیل حالتونه لري د انسان حیوان په بدن کې تاسو وګورئ بیل بیل برخې بیل بیل رنګ د غوښه د ترکیب بیل د خوند بیل ده یا نه سږی زړه بډوګی تاسو ورته څه وایئ موږ ورته بډوګی وایو ځینې ورته بډوډی وایي پښتورګی ځینې ورته ګرده بیا د عضلاتو غوښه د لاس د ورانه هر یو فرق کوي خوند هم فرق کوي معنا دا چې ترکیب کې هم ډېر زیات تفاوتونه توپیرونه شته او دلته هم ګورئ چې قرآن دوه نامه باندې یادوي لحم او مدغه ثم انشأناه خلقا آخر بیا مو په یو بل خلقت کې پیدا کړ دغه مهال دی چې په هغې کې روح پوشي او یو ژوندی موجود ترې جوړ شي څه خوځي او حرکت کوي مور هم دغه مهال احساسوي شي او څه په رحم کې لري او خوځېږي فتبارک الله احسن الخالقین نو مبارک دی تر ټولو غوره خالق الله تعالی خالق دی الله تعالی مصور دی تر ټولو غوره مصور تر ټولو غوره خالق الذي احسن كل شيء خلقا وبدأ خلق الانسان من طين هغه چې څه پیدا کړي شی پیدا کړي ښکلي ښایسته یې پیدا کړي د هر څه پیدایش یې ښایسته کړ وبدأ خلق الانسان من طين او د انسان پیدایش یې له خټې پیل کړ د انسان پیدایش یې له خټې پیل کړ په څه معنا دوم دا چې دا اوس هم چې انسان پیدا کېږي له خټې پیدا کېږي زموږ نطفه له څه جوړېږي له دانې او میوې دا دانه او میوه جوړېږي له خاورې بوټه یا ونه هغه وخت له خاورې استفاده کولی شي چې هغه په خټې تبدیل شي تر څو چې د جرړو خواته دا خاوره خټه نه شي هغه د خاورې هغه ضروري مواد نشي جذبولی نو باید دا خاوره خټه شي چې د بوټي او د ونې جرړې نازکې جرړې وتوانېدلی شي د خاورې هغه ضروري مواد را جذب کړي انتقال یې کړي پاڼې ترې جوړه کړي څانګه ترې جوړه کړي ګل ترې جوړ کړي دانه ترې جوړه کړي میوه ترې جوړه کړي او بیا موږ دا خورو او زموږ نطفه له همدې خټې د جوړې شوي دانې او میوې جوړ شوي نو موږ الله تعالی ابتدا کې زموږ نیکه او جد آدم علیه السلام هم له خټې پیدا کړی او دا هره ورځ موږ هم له خټې پیدا کړی دا نن هره ورځ انسان له خټې پیدا کړي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون او یقینا چې انسان مو له صلصال له کړنګېدونکي توکي من حمأ مسنون له بویناکې تورې خټې پیدا کړه د دې معنا څه ده انسان مو له صلصال پیدا کړ
یو عامیانه تعبیر خو به دا وي چې ووایي بس د انسان مجسمه یې جوړه کړې داسې چې خاوره راغونډه شوې ده بیا اوبه ورباندې اچول شوي دي خټه ترې جوړه شوې ده بیا هغه ښه تر پښو لاندې هغه شوې ده کلکه شوې ده سرېښناکه شوې ده توره شوې ده بویناکه شوې ده له هغې نه بیا د دې مجسمه جوړه کړې ده بیا یې په اور ایښی ده هماغه کار چې کلال کوي نو هماغسې بیا دا مجسمه پخه کړې ده او له هغه نه وروسته بیا په هغې کې روح پوښی یو تعبیر خو دا سلسال وایو او ډېر په دې باندې کلک هم ولاړ او که د دې خلاف خبره واوري خدای خبر چې څنګه عکس العمل شي فکر کې همدا ده نو بل څه ده چې مجسمه به جوړه شوي هماغه کار چې کلال یې کوي الله تعالی تیار له یو کلال سره تشبیه کوي نعوذ بالله او دا کار هم په داسې حال کوي چې دا هره شیبه ګوري چې خدای دا انسان څنګه پیدا کوي دا خپل پیدایښت کې هم کتلی دی د خپل اولاد پیدایښت کې هم ګوري خوا ته چې هره ورځ انسان او حیوان پیدا کېږي دا هم ګوري دا انسان څنګه پیدا کوي مګر الله تعالی داسې کوي چې اول مجسمه د خټه جوړه کړي بیا په اور کښېږدي د مجسمه پخه شي بیا ورکې روح وکړي او که یې وړه نطفه او دا نطفه په ابتدا کې هېڅ شکل هم نه لري او ورو ورو ستره شي او له دې نه یو مکمل بشپړ انسان موږ خو د الله تعالی سنت په پیدایښت کې خو دغه ده موږ خو چې په سترګو ګورو په پیدایښت کې د الله تعالی ثابت او تغییر نه منونکی سنت همدا دی الله تعالی مخلوق دغسې پیدا کړي دا ستره ونه چې زه بهر ګورم له یو وړې نطفې پیل شي فیل او اوښ چې زه ګورم له یو وړې نطفې پیل شوی په دې ټول هستي کې زه د الله تعالی مخلوقاتو کې داسې مخلوق نه ګورم چې دغه پیدایښت په دې ترتیب نه وي د الله تعالی د دې ثابت سنت مطابق نه او هغسې دی لکه ځینې چې متاسفانه ګمان کوي کلال ته ورته دي داسې خلقت موږ نه ګورو په دې طبیعت کې او د الله تعالی سنتونه ثابت دي تغییر نه مومي ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا نه د الله تعالی سنت کې څه تبدیلي شته او نه تحویل یو حالت بل حالت اوښتل بس ثابت دی دا سنت په پیدایښت کې د الله تعالی سنت همدا ده له نطفې یو ژوي پیدا کوي ورو ورو ورته وده ورکوي او یو مکمل ژوی ترې جوړېږي او یقینا چې انسان مو له کړنګېدونکي توکي د تورې بویناکې خټې پیدا کړي والجان خلقناهم من قبل من نار السموم او پیری مو تر دې وړاندې پیدا کړ له د اور له بیلوګي اوره داسې اور چې هغه دود نه لري له خالص لمبې دا نوم ورته ورکولی شو خو قرآن عظیم شان په دې صیغه یاد کړی چې لمبه ده خو دود نه لري یعنې د حرارت یعنې له انرژي یو له دې دواړو حرارت خپله انرژي دا اور چې کوم حرارت تولیدوي له دې پیدا دا آیت موږ ته ښیي لکه څنګه چې د پیري د پیدایښت اصلي ماده چې ده بېدوده لمبه کټ مټ همداسې د انسان د پیدایښت لومړۍ ماده چې ده سلسال او حمأ مسنون د پیدایښت لومړۍ ماده ده یعنې له دې پیدا شوی داسې نه ده چې سلسال پیدا شوی بلکې له سلساله پیدا شوی دې ته باید اوس هغه پیدا کړو سلساله د انسان پیدایښت یعنې څه یعنې دغه د پیدایښت ماده اصلي ماده داسې یو توکی دی چې
کلک پخه شوې خټه له پخه شوې خټې پیدا شوی داسې نه دی چې دی په پخه شوې خټې اوښتی د دواړه تعبیرونه ډېر زیات فرق کوي انسان لږ هم ورته دقت وکړي ورباندې پوهېږي یعنې دا سلسال د هغه د پیدایښت اصلي ماده وه نو څنګه دا به څنګه وي دا داسې ده چې الله تعالی اول دا ځمکه پیدا کړې بیا په دې ځمکې کې اوبه پیدا کړې بیا خاوره پیدا شوه بیا دا خاوره په خټې بدله شوه دا خټه بیا د دې لپاره چې دا ځمکه لاسره وه د ځمکې په سر داسې هغه جوړ شوی دی لکه کړنګېدونکې توکی لکه کوډره یې ورته وایي که نه او دا هماغه مهال ده یعنې یو وخت خاوره دغه شکل غوره کړه بیا ځمکه لږ سړه شوې دا خاوره ورو ورو په داسې خټې باندې بدله شوې ده چې پاته شوې ده سرېښناکه شوې ده توره شوې ده بویناکه شوې ده او فقط دغه مهال د ژوو د پیدایښت لپاره مناسب شرایط برابر شوي د دې وروسته د پیدایښت لړۍ شروع شوې ده نو ځکه الله تعالی وایي چې د انسان د پیدایښت اصلي ماده یو وخت کې داسې وه لکه کړنګېدونکې کوډره له هغه پیدا شوی مګر کولی شو د دې آیت لپاره له دې پرته بل تعبیر ولرو قطعا هغه سلیقه به ډېره خرابه وي ادبي سلیقه به ډېره خرابه وي چې له دې نه پرته بل تعبیر له دې نه فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب له دوی وپوښته چې دوی پیدایښت ګران کار دی او که هغه څه چې موږ پیدا کړي دا ټول ستر عالم چې الله تعالی پیدا کړی د دې ټول ستر پراخ او بې انتها عالم پیدایښت ډېر ګران کار دی که د دوی بیا دوم ځل پیدایښت چې فکر کوي چې انسان مړ شو په خاوره باندې تجدید بېرته بیا راژوندي کول څنګه ممکن دي دا ستاسو بیا پیدایښت ډېر ګران کار دی او که د دې ټول ستر پراخ عالم پیدایښت انا خلقناهم من طین لازب او یقینا چې موږ دوی له سرېښناکې خټې را پیدا کړو یعنې یو مرحله دا خټه داسې وه لکه سرېښناکه خټه خټې په دې د ځمکې په سر باندې دغسې حالت یو وخت تېر شوی ده چې خټه یې سرېښناکه وه لکه چې ګورئ په دې مبارکو آیتونو کې د انسان د پیدایښت لومړۍ ماده اوبه لومړۍ ماده یو مرحله کې اوبه ښودل شي بیا سلسال یعنې کړنګېدونکی توکی بیا خاوره بیا خټه د خټې خلاصه د کودړې پسې کړنګېدونکې وچه خټه سرېښناکه خټه او توره بویناکه خټه دا مختلف شان دي په مختلفو آیاتونو کې چې راغلي دي او د انسان پیدایښت له همدې نه ګورو چې قرآن اوبه د ټولو ژوو او ژوندیو شیانو د پیدایښت اصلي ماده ګڼي او ستاسو په یاد دی چې په یو درس کې موږ په دې ارتباط تفصیلي بحث وکړ چې لومړي پیدایښت شوي عناصر هغه دي چې ډېر سپک او لکه هایدروجن لومړی پیدا شوی عنصر هایدروجن اتم اکسیجن او لومړی پیدا شوی ماده هم اوبه ده لومړي مالیکولونه باید د هغو موادو پیدا شوي چې په ترکیب کې ساده عناصر هر څومره چې عناصر پیچلي ګورو دا وروسته را پیدا شوي هر عنصر چې الکترون او پروتون زیاته او پیچلي دي درانه دي هغه ډېر وروسته پیدا او د همدغو عناصرو مرکبات هم وروسته پیدا شوي قرآن هم دا وایي او علم هم دا خبره کوي لومړی پیدا شوې ماده د ځمکې په سر د اوبو مرکب دی چې دوه هغه هایدروجن دی او یو هم اکسیجن داسې ژوندی شی نشته چې د جوړښت اساسي ماده یې اوبه نه وي د انسان د بدن نږدې 80% اوبه دي همدا اوبه د غذا
د هضم د بدن هرې حجرې ته د غذا د رسولو او له بدنه د مضرو توکو د ایستلو وسیله ده. هم د غذا د جذب وسیله ده، هم د هر سلول ته د رسیدلو وسیله ده، او هم د وجود ترکیب اصلي ماده ده. مضر مواد او توکي هم له بدنه د همدې اوبو په ذریعه باندې وځي. خوله، ادرار، مضر توکي د همدې له لارې وځي. همدا اوبه له انسان سره مرسته کوي چې د بدن د حرارت درجه یې نه لوړه شي او نه ټیټه. انسان کولی شي له خوراکه پرته تر نږدې شپېتو ورځو پورې ژوندی پاتې شي. نږدې شپېته ورځې د تجربې له مخې دا ویل شي. خو له اوبو پرته تر یوې اونۍ زیات ژوندی نشي پاتې کېدلی. هغه هم داسې چې هغه محیط ډېر زیات تود نه وي چې خوله وکړي او اوبه یې ډېر دفع شي، او که هغه محیط مناسب وي نو کېدلی شي تر یوې اونۍ پورې ژوندی پاتې شي له اوبو پرته. له خوراک پرته تر شپېتو ورځو پورې ژوندی پاتې کېږي. له دې معلومیږي چې الله تعالی لومړی اوبه پیدا کړي، بیا یې ژوي، یعنې د ځمکې پر سر د ژوندون پیل له اوبو شوی، او دا هغه ستر حقیقت دی چې انسان له ډېرو تحقیقاتو او اوږده علمي سفر وروسته پرې پوه شو. اوس په دې پوه شوی چې د ځمکې پر سر ژوندون د اوبو له پیدایشه وروسته پیل شوی. یقینا چې دا د قرآن یو ستر علمي اعجاز دی. که تاسو نن د بیولوژي کوم با انصافه عالم ته ووایئ چې زموږ په یوه داسې کتاب کې چې 1400 کاله پرې تېر شوي، دا خبره راغلې چې ټول ژوي له اوبو پیدا شي. لومړی اوبه پیدا شوي، بیا ژوي. هغه به درته وایي دا ستره علمي خبره ده، دا هغه حقیقت دی چې ساینس فقط په روانه پیړۍ کې پرې پوه شو. که تاسو د انسان د خلقت مربوط آیتونه لږ ورته ځیر شئ، وبګورئ چې په ټولو کې سلسال یعنې کړنګېدونکی توکی له حمأ مسنون بویناکې خټې وړاندې ذکر شوی. من سلسال من حمأ مسنون، من سلسال من حمأ مسنون، په همدې څخه راځي. او په یو ځای کې خو سلسال د انسان د پیدایښت داسې لومړۍ ماده ګڼي لکه د اور لمبه چې د جن د پیدایښت لومړۍ ماده ګڼي، او فرمایي خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. مخکنی آیت کې هم داسې ویل شوي، او دې آیت کې انسان یې د کودړي په څېر له کړنګېدونکي توکي پیدا کړ، او جان جن پیری له بېدوده لمبې. دا آیت وایي چې انسان یې له سلسال پیدا کړی، داسې لکه جن چې له اوره پیدا کړی. د ده د پیدایښت اصلي ماده سلسال ده، دغسې لکه د جن د وجود اصلي ماده چې اور ده. یعنې د انسان د وجود لومړنۍ ماده په سر کې سلسال وه، خاوره شوه، خټه شوه، او الله تعالی ترې انسان جوړ کړ. داسې نه دي ویل شوي چې دی یې سلسال کړ او بیا یې روح پکې پوه کړ. قرآن چې د انسان د پیدایښت د مختلفو پړاوونو او حالتونو په اړه څه ویلي، علم نن همدا خبره کوي، او هماغه څه وایي چې قرآن ویل. د انسان نطفه له خاورو جوړېږي. هغه دانه او میوه چې ونې او بوټي له خاورو او نمجنې بویناکې تورې خټې جوړوي، د انسان په بدن کې نطفه ترې جوړ شي. د پلار او مور دا نطفې د اوبو د څاڅکو په څېر د مور په رحم کې سره یو ځای شي. د مور په رحم کې مستقر شي، خو جوړېدا یې یو ځای کېدا یې د رحم نه بهر. دوه نطفې یوه له بلې سره وصل شي، یوه ګډه او مختلطه نطفه خلیه یا سلول ترې جوړ شي. څه موده وروسته د ځوړند توکي په څېر د مور په رحم پورې نښتوي. بیا د ژول شوي غوښې د یوې ټوټې بڼه غوره کړي. دلته دغه نوي مخلوق ته د صورت ورکولو لړۍ پیل شي. د ځینو برخو کار تر نورو وړاندې پیل او بشپړ شي. زړه، غوږونه، سترګې، خوله، پزه، لاسونه، پښې او نور غړي ورکړی شي. د هډوکو جوړېدا یې په خاص پړاو کې پیل شي. په یوې خاصې مرحلې کې یو ژوندی او متحرک ماشوم ترې جوړ شي. په ټاکل شوې نیټه د مور له رحمه د وتلو لار ورته پرانستل شي، او له یوې تیاره او تنګې نړۍ یوې روښانه او پراخې نړۍ ته راوځي. که تاسو د قرآن دغه آیتونه د داسې چا په وړاندې کېږدئ چې د ماشوم د پیدایښت د څرنګوالي پړاوونه په دقیقه توګه او په مجهز لابراتوار کې تر نظر لاندې تیر شوي،
او اوس په دې پوهېږي چې انسان په لومړي سر کې د ژینونو مجموعه وي چې هر یو یې د یوه خاص غړي د جوړولو دنده په غاړه ده. یو یې د زړه جوړولو دنده ترسره کوي، بل یې د غوږونو، بل یې د سترګو، بل یې د لاسونو، بل یې د پښو، او همداسې د هر غړي لپاره یو ځانګړی ژن. د دوی شمېر څه باندې 10,000 ته رسېږي. دا 10,000 مختلف ژنونه د انسان په بدن کې هر یو بیل بیل کار کوي او پوهېږي چې چېرته باید دا خپل کار ترسره کړي. سترګه باید د مخ په کوم ځای کې جوړ کړي، غوږونه چېرته جوړ کړي، ویښتانو ته څه رنګ ورکړي، او دا جوړښت یې څنګه وي، څه ښایسته وي، وریځې چیرې جوړې کړي، باڼوګان څنګه جوړ کړي، لوی واړی نري، له سترګې سره تناسب باید مراعات شي، له وریځو سره هم باید تناسب په پام کې، لویو سترګو لپاره لوی لوی باڼو، د وړو سترګو لپاره واړه واړه باڼو، همداسې د پوستکي رنګ یې، پزه یې، غاښونه یې، او چې دا غاښ ته یې څه رنګ ورکړي، او دا چې شونډې یې څه رنګ جوړښت یې څنګه یي او رنګ یې څنګه یي. دا رنګ داسې نه وي چې له مخ سره باید تناسب مراعات شي، د مخ له رنګه سره، چاته لږ سرې، چاته لږ کمې سرې. بس دا هر ژن یو خاصه دنده لري. ابتدا کې هغه فقط یو سلول وي بس، او یوه حجره، او دا حجره بیا یوه په 2 سي او 2 یې 4 سي، 4 یې بیا 8 سي، 8 یې 14 سي، همدغسې زیاتېږي. خدای دې وکړي چې په دغه کې مې اشتباه نه وي کړې چې دغه تقسیم یې څنګه کېږي. او په دې ترتیب به مختلف مراحل ورباندې تېر شي او له هغه نه یو مکمل انسان جوړ شي. که داسې یو عالم ته د قرآن دا وینا واوروئ نو یقینا چې هغه به تاسو ته وایي دا هغه څه دي چې ساینس اوس او د ډېرو پرمختللو وسایلو په مرسته پرې پوه شوی. زموږ هغه لا پوره شوی نه ده، خو ګمان کوم وخت هم پوره ده. په همدې اکتفا کوو، پاتې برخه به انشاءالله په راتلونکي درس کې توضیح کوو.